له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو وتلو پرېکړه د بریتانیا لوی درستیز وایي له بایډن یې داسې تمه نه درلوده. داسې مهال چې امریکا او ناټو سازمان له افغانستان نه د ټولو بهرنیو عسکرو د ایستلو هوډ څرګند کړی، د بریتانیا د پوځ لوی درستیز له امله اندېښنه ښودلې او په خبره یې له بایډن یې داسې پرېکړې تمه نه درلوده. د بریتانیا لوی درستیز جنرال سر نیک کارټر ویلي چې له 2 لسیزو وروسته له افغانستان نه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل ښایي د جنګسالارانو واکمنۍ ته لاره هواره کړي، خو په خبره یې وضعیت همدومره بد نه دی څومره چې ځینې منفي ذهنه خلک وړاندوینه کوي. نوموړي وړاندې زیاته کړې چې له بایډن یې داسې تمه نه درلودله چې له افغانستان نه به ټول عسکر وباسي، مګر د ده له قوله بریتانیا یادې پرېکړې ته احترام کوي او د بایډن تصمیم د امریکا په ستراتیژي کې د څرګند تغییر نښه بولي. د کارټر په خبره طالبان اوس پخواني نه دي بلکې له وخت سره بدل شوي. له 2 لسیزو وروسته یې دا درک کړی چې سیاسي مشروعیت ته اړتیا لري. کارټر خوښي ښودلې چې په تېرو 2 لسیزو کې پر امریکا او د ناټو پر غړو هیوادونو له افغانستان نه هیڅ برید نه دی شوی. د بریتانیا د لوی درستیز دغه څرګندونې داسې مهال دي چې امریکا او ناټو وایي د روان میلادي کال د سپټمبر میاشتې تر 11 نیټې خپل ټول عسکر له افغانستان نه وباسي. بریتانوي عسکر هم 2 لسیزې وړاندې د ناټو سازمان تر چتر لاندې افغانستان ته راغلی و او تر ډیره په هلمند ولایت کې و.